یا الله تیرا باندې خپل غیبي رحم وکړه. ډېره غریبي مې ده، ډېره بېوسي مې ده. واړه واړه بچي را په غاړه دي، هغه هم د چرګې. پرون مې ډوډۍ نه ده خوړلې، سبی مې چای نه دي څښلي. ته راباندې غیبي رحم وکړه، صرف 100 افغانۍ راته راکړه. دومره خو غیرتي یم ځکه چې ستا بنده یم. که 99 روپۍ مې که نه نو زه یې نه علم، که 101 روپۍ مې که نه زه یې نه علم، او که 98 روپۍ مې که نه زه یې نه علم. صرف او صرف 100 افغانۍ راته راکړه. خیر دی. دا سوال مې پوره که یا الله. هله پیسې، لکه چې الله پاک مې سوال قبول که. هله 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 15 10 15 دا دی والا 20 دا دی والا 15 30 15 40 دا دی 45 دا دی شو 50 دا دی شو 55 شپېته دا دی شو 65 دا دی شو 80 85 دا دی شو 80 اتیا 1 اتیا 2 اتیا 3 اتیا 4 اتیا 5 اتیا 6 اتیا 7 اتیا 8 اتیا 9 اتیا 90 91 او 92 93 94 95 96 97 98 وی دا خو 2 روپۍ کمې دي که نه؟ 98 افغانۍ شوې. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې دا 98 دې راکړي که نه نو دا 2 روپۍ هم کم مشکل کار نه دی، دا به هم راته راکړي. هله ده خو ما سره چل وکړه که نه، زما پیسې. صبر راکه دا پیسې. هسې درکه دا پیسې. ولې راکړي الله پاک دي او در کوم به تا ته. دا الله پاک نه دا ما درته درکړې. یا د الله ولي تا راته څنګه راکړي وی؟ خو ما درته درکړي که نه. تا سوال کوو چې یا الله 100 افغانۍ راته راکړي چې یوه کمه یم زه یې نه غواړم. ښه نو ته 98 روپۍ نه اخلې. ته صبر وکړه چې زه دې اوس معلوموم چې ته یې اخلې او که نه. نو ما درته دا پیسې خلطه کې واچولې، دا 98 روپۍ او درا ګزار مې کړي چې ته یې اخلې که نه. یا د الله بنده چې دا 98 روپو لپاره راته الله ته واسطه کړي او دا 98 راکړي نو 2 روپۍ هم ورته کم مشکل کار نه دی، 2 روپۍ به هم راته راکړي. ځه همداسې خو نه راکړې که نه. اوس یې درنه په پهلوانۍ اخلم. پهلوانۍ خبر یې او که نه 10 کاله مې خاص جیم کړی. جیم زمړه پهلواني وښیه. پهلواني وي خدا تا که 10 کاله باډي بلډینګ کړی دی نو ما هم په چین کې کونګ فو ماسټر کړی دی.
د الله بنده د سوال څوک کوي تا خو زه په توبو توبه جیم کړی زه صبر وکړه زه پولیسو پسې ځم عریضه در باندې کوم ولاکه زه ورشه زه ورشه قاضي صاحب اجازه ده اجازه ده مهرباني راځه السلام علیکم وعلیکم السلام قاضي صاحب څنګه یې خیر راغلی خیر جوړ ښه کراري خیر ډېره مننه خیر اوسئ ګلدان ځوانه دا راته ووایه چې څه ستونزه لري قاضي صاحب هلته زمونږ یو ګاونډي دی سوال یې کوه الله ته چې یا الله ما ته 100 افغانۍ راکړي که 98 زه نه اخلمه ما معلومولو 98 افغانۍ مې خلطه کې ورته واچولې ورګزار مې کړي بیا مې چې د پیسو غوښتنه تر وکړه نه یې راکولې او ویې وهلمه ظلم یې راسره وکړو نو هغه ته باندې که خیر دی ګوره ته ورشه او هغه ته ووایه چې قاضي صاحب حکم کړی دی چې تر دې ځایه پورې راشي دلته به ستاسو ترمنځ فیصله وکړم مننه قاضي صاحب خیر اوسې لکه ګزارو نه کې خبره درته کومه وایه ما در باندې عریضه کړې ده او قاضي صاحب ویل چې دې ته وایه چې رای واله قاضي صاحب حکم کړی چې هلته دې حاضر شي ښه قاضي صاحب حکم کړی دی زم در سره کېنه خو په یو شرط کوم شرط ما ته به ښایسته لوکس سپینه جوړه راوړي هغه به واچوم او بیا به سره قاضي ته ځم همداسې خو والله که دې ځای نه قدم هم والمه سپینه جوړه او قسمه واخله دا دې سپینه جوړه او اوس راځه چې ځو را دې وړه صبر وکړه که نه دا دې څه شی وکړو ښځه چې ځو هسې ځو تر څو دې چې ښایسته واسکټ راته نه راوړې چې د سپینې جوړې سره یې واچوم که نه نو والله که دې ځای نه در سره قدم هم واخلمه صبر واخله دا دې واسکټ راځه چې ځو صبر وکړه راځه چې ځو راځه هسې راځه چې ځو ولې تر څو دې چې ښایسته تور ساعت راته نه راوړې که نه نو دې ځای نه والله که قدم هم واخلمه دغلته کښېنه صبر وکړه دا دی واخله خو خدای ته وګوره راځه پاڅه چې ځو لاړ شو راځه قاضي ته ورشو هغه 98 روپۍ مې نورې راکړه خدای ته وګوره راکړه یو بل شرط دی څه شی دی نور زه چې ځو بس لاره کې به مې کرا ورکې هو ورکوم راځه سلام علیکم قاضي صاحب وعلیکم السلام ستړی مه شئ السلام علیکم قاضي صاحب ښې جوړې قاضي صاحب هغه نفر دا دی چا چې زه هم وهلمه او 98 روپۍ رانه اخیستې دي او روپۍ ورسره جیب کې دي اوس یې نه راکوي والله دا دې ولې وهلې او پیسې ته څنګه اخیستې دي قاضي صاحب دا لیونی دی پیسې ترې نه ما نه دي اخیستې ما د خدای پاک نه سوال وکړو او الله پاک راله پیسې راوغورځولې رې کړلې نو دا راغی او وایي چې زما پیسې دي تا سره او دا ما درکړي دا اوس د منلو خبره ده داسې لیونی دی قاضي صاحب لیونی نه یم قاضي صاحب پیسې زما دي په خدای دا زما دي پیسې نه یې راکوي راته ویې وهلمه د دې په اړه ته ثبوت لرې څه ثبوت همدا دی پیسې دي ورسره نه جیب کې پرتې دي 98 روپۍ نه جیب کې خو ما سره پیسې دي قاضي صاحب دا جوړه ده که نه دا که زه ویم چې دا چا دا به وایي چې زما ده د چا ده خود نو زما ده که نه په خدای زما ده دا سپینه جوړه ما ورته ورکړه بس وایي دا جوړه ما ورکړې ښه دا لیونی تورې که سپین دا واسکټ د چا دی دا زما دی په خدای دا ما ورته ورکړی واسکټ زما دی وګوره قاضي صاحب نو دې لیونی تورې که سپینې نور څه کې که زه اوس ویم چې دا ساعت زما دی دا به وایي چې زما دی د چا دی دا ساعت زما دی که نه نو ما درته درکړی که نه قاضي صاحب په خدای والله دا څه خلک یا مرداره ته خو بیخي خبره نه پوهېږي مړه سم سیسونه دې غل جوړ کړی دی په خدای دا هر څه زما دي قاضي صاحب وروره ته ډېر ځای ته بخه ته راشه او دا د زندان ته بوځمه